سوله کو گزاره کوو دا چې دا نور یتیمان پاتې نشي او جنگ باندې کې سوله کو گزاره کوو چې جنگ نشي دا نور یتیمان پاتې نشي. جګړه ځپلې کورنۍ د سولې په پار پلو غوړوي. په ننګرهار کې یوه جګړه ځپلې کورنۍ په جګړه کې لښکیلو غاړو سولې او ټیکاو ته د غاړې ښودلو سوال کوي او هغوی ته د وزر پلو غوړوي. د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ د شمال کلي اوسیدونکي جنت بیبي هغه زړه میرمن ده چې په یوه ورځې د 2 زامن او یو لمسی په زابل ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل شوي. دغه کورنۍ اوس مهال له کړاوه ډک ژوند کوي. د سرپناه سربیره د خوراک څښاک لپاره هم بسندوی څه نه لري. جنت بیبي سپین سرې او په ملا کړوپه د خلکو کورونو کې جارو کوي او د خپلو لمسیانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. په زابل کې د شهید شوي پولیس میرمن او د جنت بیبي انګور په جنگ کې لښکیلو غاړو وزر او سوال کوي چې له جګړې د لاس واخلي. جنت بیبي د ننګرهار ولایت د دره نور ولسوالۍ هغه سپین سرې زړه میرمن ده چې په یوه ورځ د خپلو 2 اولادونو په ګډون یو لمسی له لاسه ورکړی. دوی وایي د کورنۍ سرپرستانې ټول په زابل ولایت کې د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده چې د وسلوالو سره یې د جګړې په پایله کې په یوه ورځ او یوه ګړۍ خپل ژوند وبایل. په دې کورنۍ کې یو تورسري او د پولیسو د 2 کونډو ترڅنګ 12 یتیمان دي چې 6 نارینه او 6 نجونې دي. خو همت یې له لاسه نه دی ورکړی او سره د ګڼو ستونزې بیا هم 3 کوچنیان هلکان ښوونځي ته درومي تر څو ښه راتلونکي ولري. جنت بیبي یوازینۍ سپین سرې کمزورې میرمن ده چې په دا تیر عمر د خلکو په کورونو کې جارو کوي او د خپلو لمسیانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. هلته پولیسي کې یو زما خاوند یو د دې خاوند یو د دې زوی یو هغې زوی پولیسي کې مو شو یو ورځ کې مو شو یو ورځ کې زموږ کور کې راوړل. نور دا ماشومان پاتې شو د دې ماشومان پاتې شو زموږ ماشومان پاتې شو ټول د دې په سر کې دیږي. نور هغه موږ جارو کړل موږ جارو کړل دا خواهد کور په کور جارو کړل موږ ته دا وسی پر کې دا اکر بیا د یادې کورنۍ یوازینی نارینه مشر سلیمان دی. که څه هم دوی په شهي ژبې دي او سلیمان په پښتو ښه پوهېده خو له ډېره درده یې له موږ سره سمې خبرې ونه شوې او سترګې یې له اوښکو ډکې او د خپلې کورنۍ په کړاو او دردونو یې وژړل. یو پلار یو ورور یو تره پولیسي کې زابل کې شهید شو. درې واړه 12 شپږ ورونه دي ځان یا زما مړی مو شوی زوی مو شوی د دې مړی مو شوی اوس پاک زامن زما دی اوس پاک د دې دی. نور چې شي کوو چې شي پټې نه لرو که نه کورونه نه لرو که نه اوس بل کور کې ناست که نه کرایه اخلي کرایه نشته که نه. یا د کورنۍ د سرپناه سربیره د خوراک څښاک لپاره څه نه لري او له کړاوونو ډک ژوند کوي. د دوی په خبره چې حکومت هم له یوه ځل پرته بیا هیڅ نه دي ورکړي او نه یې هم کوم بل چا لاسنیوی کړی.